बाबर आजम कोई किंग नहीं है, किंग यही है, विराट कोहली। मुझे कम ये हारे क्यों है, मेरे इस मुल्क के झंडे का नाम क्यों खराब किया इन लोगों ने। هغه سیالي چې نړۍ ورته انتظار درلود ولی بې خونده او بې حساسه شوه. پاکستان او د هند سیالي ډیره خوندوره نه وه. د پاکستان د کرکټ مینوال یې ډیر زړه ماتې کړل او خفه یې کړل. भाई आप इंडिया का मुकाबला कैसे का, आप पहले बांग्लादेश श्रीलंका के साथ मुकाबला तो कर ले, इंडिया तो एक नंबर 1 टीम. پوهیږي وجه څه وه، ستونزې چیرته وې. کله چې پاکستان د بیټینګ فیصله وکړله نو فکر دا کېده چې دوی به ډیر لوړ هدف ورکوي. دوی چې ډیره تېروتنه کړې ده هغه د بیټینګ د اوپننګ په آپشن کې ده. په کار وه دا چې محمد رضوان او بابر اعظم اوپننګ ته راغلی وي. ای بی ډیویلرز تاسې پیژنئ چې په کرکټ کې یو ډیر نوموتی مشهور لوبغاړی تیر شوی او د افسانوي کرکټ یو ستوری دی. هغه ویلي چې پاکستان یو سایټ لوبه وکړه، داسې لوبه وکړه لکه پاکستان دا ثابته نه کړه چې دا یو قوي او ټاپ ټیم دی، بلکې دوی داسې لوبه وکړه لکه بنگلادیش یا زمبابوے چې هند سره سیالي کوي. एक ही स्पोर्ट रह गया था पाकिस्तान के अंदर, वो थी क्रिकेट. आज उसका भी जनाजा निकाल दिया है. 2 इवेंट हो गए हैं, आप लोगों की टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई. احمد شهزاد د پاکستان پخوانی کرکټر او اوس وخت کې د کرکټ یو ډیر ښه مبصر، هغه وایي چې پاکستان نن هغه تاریخ او هغه بد ورځ تجربه کړه چې په ژوند کې موږ فکر نه درلود. ویرات کوهلی نه پوښتنه وشوه چې تاسې څنګه آوټ فارم وئ او څنګه 100 منډې مو جوړې کړلې. نو هغه ویل چې کله ابرار چې کله شومن ګل بولډ کړ نو ورته اشاره وکړه داسې چې ولاړ شه. هغه اشاره ماته یو غوسه راوسته او ما ویل چې زه باید پاکستان ته خپل اوقات وښیم چې تاسې څه ډول لوبډلې. पहले तो विराट कोहली की बात की जाए कि मैं खुद भी उसकी मेहनत को हैरान हूँ. پاکستان سره واقعي خبره دا ده چې ښه بالینګ ابرار وکړ او ډیر زیات کامیاب و. د کرکټ بهر میدان نه بهر جګړې شوي دي، یو بل سره وهل شوي دي، پاکستانیانو کې خپلو کې د لوبغاړو په سر جنجال شوی، دا یو بیل اړخ. په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان لوبډله باندې انتقادات بے انتها ډیر شوي دي او لوبغاړي ډیر مایوسه دي. फहीम अशरफ और खुश दिल शाह ये कौन सा ऐसा जादू की चढ़ी हुई है कि लास्ट मिनट में ये आ गए. ऐसे आउट हो रहे थे जैसे इन्होंने एक दूसरे को पर्ची पकड़ाई हुई थी कि चल तुम रुक, मैं आ रहा हूँ. मायूस तो नहीं, बस रोना आ रहा है. هندیانو بیا پاکستان ته دا پیغام ورکړی چې تاسې پر لوبډله کار وکړئ او ښه لوبډله جوړه کړئ، ځکه چې ستاسې ښه لوبډله موږ ته د لوبې کولو خوند راکوي او اوس وخت کې لوبډله مو ډېره کمزورې ده. دا د هندیانو مختلف پیغامونه چې په سوشل میډیا کې ما تر سترګو شو. اوس نو درنو لیدونکو تبصرې ډېرې دي، ستاسې تبصرې ما ورو کومنټونه وکړئ، تاسو په نظر کوم ځای کې تېروتنې وشوې د پاکستان نه او کوم ځای کې مثبت ټکي و. یو څه چې د هند لوبډله کې و ډېر مس فیلډینګ وشو. نور تاسې څه په نښه کړي موږ سره شریک کړئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.